دا زما واک روان دی او دا لا نږدې یم ښه، خو دا وګورئ تاسو دې کورونو ته وګورئ، لارو کوڅو ته، ونو بوټو ته وګورئ. ماله خو داسې ډېر زیات خوند راکوي، ستاسو راته پته نشته. زما اسټرالیا په دې خوښه ده. دا وګورئ، دا ونو ته وګورئ، بلا زړې زړې ونې دي. او دا فوټپات غوندې دی، ته وګورئ، دغه فوټپات هم وګورئ، دا ونې بوټي هم وګورئ، وګوره څومره خوند کوي. دغه دی جون په دې لارو را روان وم او ساحل را ورسېدو جي، سمندر را ورسېدو جي. او هغه رحیم شاه یو سندره ویلې ده، مونږ په پي ټي وي نیشنل هم ډېره پیش کوله جي، وړاندې کوله به هم درنو خوږو کتونکو ته. وایي عشق د سمندر چپې، عشق د سمندر چپې، های ماله لامبو نه راځي، عشق د سمندر چپې، های ماله لامبو نه راځي. دا فیډریشن واکینګ ټریک دی، کللی لګون. دا وګوره بلو لګون یو فلم و، ډېر زبردست، او هغې کې بروک شیلډ وه، په لومړي ځل ډېر ښکلی کردار یې ادا کړی او ځوانانو له ډېر خوند ورکړی و. دا لګون دی ښه، خو دا کللی لګون دی، دا بلو لګون نه دی، هغه مووي نه ده. او دا وګورئ دغه واکینګ ټریک دی، په دغې زه راغلم او داسې هم تللی شي، دا هم بیچ ته تللی ده، او دا لاره هم بیچ ته تللی، خو دا اوږده ده او زه په دې اوږده لاره ځم ځکه د دې دغه خوند اخلم. خو یو خبره مې نن نوټ کړه، ماشي او مچان لږ راغلي دي، ما ته دغلته ماشي ښکاري بلاشي، نو زه په دې مختصره لار ځم ښه، په دې لنډه لار ځم ځکه چې دغې لار باندې مې ماشي، بلکې ماشي نن هر ځای کې زیات دي ښه، الله دې خیر کړي. زه په دې لاره ځم جي. دلته دا دی کورونه به ختم شي، دا که نه دا سړک دی، زه به سړک کراس کړم او دا به دې خوا نه اوس ځنګل شروع شي، کللی سټیټ پارک را نږدې شو، بس هغه به شروع شي. دا اخري کور دی دې طرف ته، او دا وګورئ ځنګل دی، دې خوا هم دا ونې بوټي دي، دغلته هم ونې بوټي دي، او د یو یو بوټي حفاظت کیږي، د هغې خدمت کیږي. که کټای ضرورت یې دا وګورئ، دا چرمخکی دی، دا چرمخکی تاسو صحیح کې که نه، نو دلته چرمخکی هم ډېر دي او هغه تور ماران هم دلته ډېر دي، خو چاته دومره څه غږ نه کوي، اګریسیو نه دي که نه، ځکه خلک ورته څه نه وایي نو هغه هم خلکو ته څه نه وایي. دا وګورئ دا لار ده او دا ځنګل دی. په پاکستان کې خو څنګه د ځنګل صرف نوم اورو، نور هم لیدلی نه دی. او دا وګورئ په مبادا کې ځنګلې جوړې کړي دي مکمل. دې ونو بوټو ته وګورئ، دا دلته یو ډېره ستره ونه ده چې غټه ونه ده، لویه ونه ده، او in loving memory of Mandy Courtney, December 1958, 26 September 2049. دغه سړی مې په لومړي ځل صحیح کړو چې دا هم درته وښیم. ګورئ په الکتریک سایکل باندې دغه دی روان دی، د دې انوایرمنټ نه مزه اخلي. ښه نو دا د دې دو انسانانو په یاد کې ونه کرلې شوې ده، او دا وګوره ښه ونه څومره ستره شوې ده، وګورئ ښه. دا زه شاته را روان یم او دا ونه ده چې نه ختمېږي ښه. دا وګورئ دا ونه ده ښه، شاباشي، دا وګورئ ښه. اوس یې له فریم کې پوره شوه ښه. او دا وګورئ دا ماحول دی، ګیر چاپېره دا ماحول دی، ټولې ونې بوټي دي. او دې خوا بیا دغه وګورئ ښه، تاسو ته به دا مارغان ورکې نه ښکاري چې دا کمې دا ایلی دي ورکې، او که نور مارغان دي، بتې دي، ایلی دي یا څه دي، خو ټول دغه چې کوم تالاب دی، جیل دی، دغتې ډک دی ښه. نو دا وګورئ ښه، واه بلا شی دي، نو یا خو په سیل راغلي او یا دلته اوسېږي. بهرحال دا کللی سټیټ پارک، نیو ساوث ویلز اسټرالیا او شل هاربر سیټي ده ښه. دا لاندې سړک دی، دې خوا وګورئ دیوال یې دی ډېر لوی،
اوې دې خوا بیا راشي وګورئ نو دا یو وړوکی غوندې پول یې پرې جوړ کړی دی. زه به په دې پول اخوا کیللی سټیټ پارک ته واوړم او دلته داسې کش کلب وشو نو دا چرمخکی وي. اکثر چرمخکی کش کلب کوي. دا دروازه به کلو کړم. دا پول جوړ دی او فل بند دی چې څوک ترې ټوپ موپ نه شي والی. دا سړک دی وګورئ او دا سړک صرف د ماینز والا جوړ کړی دی. نو صرف ماینز والا ټرکونه په دې ځي، عام ټرافیک والا نه دی. دا دا کیللی سټیټ پارک دی ښه دا دې خوا. او دغلته په چړای راوختم نو ساه شوم ځکه لومبۍ ورځ مې ده اسټرالیا کې د واک نو لا ستړی کېږم. بیا چې ورځې شپې تېرې شي نو بیا به مې ساه برابر شي. او دا وګورئ دلته یې ولیکل چې ځان سره به پارک ته سپي نه راولئ. ښه جي دا وګورئ بس سپي دې ځای کې بند شو نو اوس بېغمه دلته ګرځئ. دا ځنګل دی ښه دا وګورئ ځنګل دی خو د پیدل لاره ورکې دا دی جوړه ده. دا ځنګل دی او د پیدل لاره ورکې جوړه ده. ښه جي دې ویډیو کې ځان ځکه راولم چې بیا ما ته هم پته چې دومره ښکلي ځای کې یو ورځ زه ګرځېدم. ښه دا کیللی سټیټ پارک دی او شل هاربر سیټي دا نیو ساوث ویلز اسټرالیا. دا 360 وګورئ ښه غیر چاپیره 360 مطلب چې ټول غیر چاپیره وګورئ ټول چې غیر چاپیره ما ته څه ښکاري هغه تاسو هم وګورئ. ښه دا وګورئ دا داسې و ښه او چې بیا کیمره راته وکړم نو دا ځای نه دا سینري زما ډېره زیاته خوښه شوه. امید دی ستاسو هم زه خوښ شویم او زه هم ورکې دومره بدرنګ نه ښکارم مړه. او که ښکارم هم نو تاسو به اخوا دېخوا فضاګانو ته ګورئ ما ته ورکې چرته ګورئ. الله پاک مو خوشحال او آباد لره. ښه زنده آباد اوسئ. وای غني خان خپل کلي ستایلي و که نه وایي دا نری تنګې کوڅې زما د کلي او ورته څه دي د دنیا ښارونه ښکلي. خو زه بلکل ګورئ د هغې الټه مې نظریه ده. ښه داسې ماحول جوړ کړئ نیکبختانو پاکستان هم داسې ښکلی کوي، چارسده هم داسې ښکلی کوي او پبو هم داسې ښکلی کوي او ټول پاکستان داسې ښکلی کوي چې خوند وکړي مړه. نری تنګې کوڅې او بیا ورکې اوبه ولاړې او بیا ورکې د پلاستیک لفافې او بیا چرته نلی بندوي او چرته ناله بندوي او چرته نهر بندوي او چرته مطلب څښا ګنده اوبه چرته بدبو وي نو دا هر څه ختم کوي که نه یار. او دا به څوک ختموي؟ بار نه به څوک راځي؟ مونږ به پخپله ختمو خو مونږ قسم کړی دی چې مونږ به نه ختمو. مونږ ومنه بس یا الله توبه خو الله دې خیر کړي. خو پاکستان کې هر سړی وایي چې مړ دې بل شي او شهید دې زه شم نو دا نشته ښه او که نه دا نشته. اوس ما ته پته نشته چې تاسو ته به دغه مارغان ښکاري که نه خو زما په خیال څه ایلی دي او څه ډېرې غټې بتې دي نو چې دې ته څه وایي اوس دا راته پته نشته. خو چې زموږ کوم ښکاریان ملګري دي اجاز تاج او د هغوی ملګرو هغوی ته به دا پته وي چې دا کوم مارغان دي. خو دا ټول تالاب ترې ډک دی. دا داسې جیل غوندې دی او ټول د دې مارغانو نه ډک دی. که په زرګونو نی نو په سوونو مارغان خو دي که نه بلکې سوونه نه دي زرګونه دي ځکه سره پورې ټول مارغان دي او دا تالاب ترې ډک دی د کیللی سټیټ پارک دا لیګون. نو لیګون ته اوس تالاب وایي که څه ورته وایي اوس په دې نه یم پوه خو دا دغه شی دی لکه دا غرونه غوندې دي دې منځ کې اوبه دي غیر چاپېره ځنګل دی او بلا شی مارغان پکې اوسېږي او نه پکې څوک مطلب ډز واله شته او نه نیوو واله شته او نه خفه کولو زورولو واله شته. لکه دی نه خفګان ویني نه تو ویني نه تریخوالی ویني. دا مارغان چې کوم دي دی بې خوفه بې یرې ترخې ژوند تېروي په دې اسټرالیا کې. نو ځکه زه وایم چې اسټرالیا زنده آباد ځکه ونې بوټي هم ورکې خوشحال دي او مارغان او ځناوران هم ورکې خوشحال دي او انسانان هم ورکې خوشحال دي او خوشحال ولا پکار زم چې دلته څوک خفی یا انفیټي یا څه بله مسئلې نو هغه ته چمکه شنه چوکه ورته نیول غواړي چې نیکبخته ته دې ماحول کې هم نه خوشحالېږي نو بس بیا ستا هېڅ فایده نشته. نو پکار ده چې دې ماحول کې هر څوک چې احساس لري زړه لري او مینه محبت په زړه کې لري نو پکار ده چې هغه خوشحالي. ښه زه خو ورکې ډېر خوشحال دې تالاب ته ور نږدې کېږم چې دا مارغان د نږدې نه ووینو. بیا هم ډېر نږدې خو نه دي خو لږه ډېره اندازه به وشي
چې دا کم قسمه مارغان دي جي ایلی دي او که نور څه دي خو بهرحال څه خو دي که نه دا وګورئ چې زه دې خوا راغلم هغه یخ خوا روان شو وایي چې دا څوک لیونی دی مونږ ډسټرب کوي که څنګه چلی دا جي مارغان دي او څه ووایم جي صرف په مارغانو نه پوهېږم چې کوم قسمه دي هغه ټول نه غټ چې کوم دی د هغه خو سره مخوکه ده او تور دی او خوا کې ورسره یو سپین هم ګرځي نو چې دا یې بچی دی او که دا بل څوک خو بچی به وي ځکه دومره غټ مارغه ته ورنږدې کېدل هم اسان کار نه دی او دا نور تور جسم یې خړ دی او مخوکه لکه سر یې تور دی او مخوکه یې راته نه ښکاري چې توره ده او که سپینه ده خو بهرحال دا وګورئ دا ټول چې کوم تالاب دی نو د دی نه ډک دی زما په خیر بچي راوړي دي هغه بچو باندې مایان خوري ښه دا وګورئ دا تالاب دی دا ښه جي او دا دې خوا بیا راځئ په مزه حاجي اسلم خان صاحب وایي چې دا کیمره به په مزه خوځې او هغه دی وګورئ لا نور شته دی ښه 6 بجو خوشا ټیم دی د مازدیګر ماښام نور لا ولاړ دی ځکه د ګرمۍ موسم دی دلته 3 نومبر 2025 او لا ګرمي ده نو ورځې اوږدې شوي دي ګرمي نشته لکه موسم ډېر ښکلی دی داسې جنتي ماحول دی جنتي موسم دی دومره ښه لګي صرف دا ماشي او مچان لږ زیات شوي دي ما دا ګور دا وړه غوندې سرانګه څه هغه دغه مې راوشکول ما چې داسې پې ځان نه دغه شړم ښه جي او نور ونو بوټو ته به تاوان نه ورکې زیان به نه ورکې دا جرم دی ښه جي نو زنده آباد دې ونې له چې زه کله هم راورسم نو دلته بلا شی مخکې به مچی ګرځېدې نو چې د شاتو مچی وي او کار سوی خو اوس دې ځل مې ونه لیدې خو دا دی یو لا خو شته دی لږې ډېرې شته او ته وګورئ دې خوا چې راشي نو دا یو غټ لوی پارک دلته کولو شي دا کللي سټیټ پارک شل هاربر سیټي او نیو ساوث ویلز استرالیا ده نو دا 4.5 میله پارک دی کللي سټیټ پارک او بیا خوا سمندر دی ورسره او ټول ځنګل دی دا وګورئ حاجي اسلم صاحب دا وګورئ ښه جي نو دې نه مزه واخلئ ځکه دلته چې واک کې نو چې 1 میل واک وکړې ته وایې چې 2 وکړم او چې 2 وکړې ته وایې 4 وکړم لکه زړه دې نه مړېږي او بعض اوقات خوندوره ډوډۍ چې خورې که نه مزېداره روټۍ وي او ورسره ښکلی مزېدار سالن وي ستا د خوښې نو بیا سړی خېټه مې وایي مړه شوه خو اروا مې نه مړېږي نو که په واک ستړی هم شي خو چا ستړیوالي کې هم بیا ته وایې چې داسې 2-4 کیلومیټره مې نور واک هم وکړې دا وګورئ ونو ته وګورئ د شینکي ته وګورئ سبزې ته وګورئ او دې ونو بوټو ته وګورئ او صرف زه یوازې په میلونو کې بل کس نشته ښه زه چې راتلم صرف یو زنانه مې کور سره نږدې صحیح که او یو زنانه بیا په واک باندې مې صحیح که هغې نه پس لکه ټول 2 کسان ما صحیح که ښه چې زه کور نه راوتیم دې خوا او دا دی دلته هېڅوک هم نشته دا 4.5 میله پارک دی دا وګورئ د ونو بوټو ته وګورئ د خاموشۍ نه او د ماحول نه خوند واخ هغه د کارغانو اوازونه راځي د دې ځای د کارغه مری تیز دی اواز یې تیز وي دا وګورئ ښه دلته هم کارغه ګوره دغه پسې شوی دی ښه کارغه ټپوس پسې شوی دی ښه هلکه د دشمني په اسټرالیا کې هم وي ما که صرف پاکستان کې ټپوس سره د کارغه دشمني وي په اسټرالیا کې هم دا دشمني صحیح که ښه دا دی تاسو ته مې وښوله په کیمره زنده آباد وړې ویډیوګانې دي تاسو ترې خوند واخلئ جی دا کوم ځای دی نو دا کللي بیچ دی کللي ریجنل پارک او دا نور بیا وګورئ چې ریګولیشنز یې څه دي ښه دا کارونه به دلته نه کوئ او دا بره پوړکی دی دا وګورئ دا بره پوړکی دی او د دې پوړکو ډیټیل یې دلته ویلی دی ښه کیسه یې دلته کړې چې دا څومره پوړکی دی دې ته څه وایي دې ته وایي کلوسک 250 میټر دی او فیډریشن واکینګ ټریک دی ښه نو چې اوس دا یادوي که دغه یادوي خو بهرحال دا زما په خیال دا پوړکی بیلی دی ښه په دې زه پوه نه شوم خفه رانه نه شئ ښه او دا وګورئ دا سمندر راورسېدو
دا دلته که په بینچ څوک کینی او نظارې کوي او که نه او دغلته یې لیکلي چې ګوره دلته راکس کاڼي راګوزارېږي نو خیال کوئ هغه دی لږ غوندې خلک راغلي دي ځکه دا وخت چې کوم دی دا بې وخته دی او وایي چې بې وخته شي نو بې بخته شي دا وخت سمندر ته د راتلو نه دی دا زما غوندې یو څو لیوني به راغلي کېنه دلته خلک د غرمې راځي د غرمې دلته رش روشي او مزه وي او دې وخت کې صرف لیوني راځي ځکه لیوني ځان سره خبرې کوي او هغوی خپله کمپني انجوی کوي ځان سره خوشحاله یوازې ښه نو بس وایي غني په محبت کې لیونی شو نو مونږ هم لیوني وو مونږ لیوني یو په دې نه یو چې تاوان دی پکې مونږ لیوني یو په دې نه یو چې تاوان دی پکې او اور ته وردانګو که څوک وایي چې جانان دی پکې او وایي پیدا می شي په زړه کې دا ارمان کله ناکله پیدا می شي په زړه کې دا ارمان کله ناکله جانان دی ماته هم وایي جانان کله ناکله زنده‌باد اوسئ ښه زنده‌باد تاسو ته به دلته داسې ښکاري چې دلته ګن من پر دا ګن نه دی دا سمندر کې چې کوم بوټي موټي دي دا وګورئ دا بلا بوټي د سمندر نه دا دړې بوټي دا د سمندر نه دي دا لهرونه چې راځي که نه دا چپې چې راځي نو دا ځان سره سمندر نه دا بلا بوټي او دا وګورئ دړې مړې دا راوړي نو دا ګن نه دی ښه دا وګورئ دا فش چته دغه شوی دی لکه ټول څیزونه چې کوم دي نو هغه قدرتي دي هغه ماحول له نقصان نه ورکوي ښه او دا ښکلی سمندر او د ښکلي ساحل ښکلې نظارې دي دا وګورئ چې دا او دا اوبو ما پسې مه راځئ ښه مه راځئ زما بوټان به ګنده کوي ګورئ بوټان به راله نه لوندوئ ښه ګنده کوئ نه خو لوندوئ مه او دا واه نو نن دپاره دا کافي وه او انشاءالله دا ویډیوګانې به ډېر زر تاسو پورې در رسي ښه جي او حاجي اسلم خان لالون هم دی او حاجي اسلم خان افیشل هم دی او حاجي اسلم خان چې کوم دی نو د هغوی به زما په خیال فیسبوک پیج به هم وي نو د هغوی په ذریعه به در رسي په لومبي ځل او هغې نه پس به زه او زما ملګري خیر دی شیر کوو او یو بل ته به واتساپ کوو چې هغوی صحیح کړي چې دا دنیا څومره ښکلې ده او دا د خلکو ښکلې کړې ده نو خپل وطن به په خپله ښکلې کوو ښه او هسې نه تاسو وایي چې چارسده ښکلې نه ده یا نوخار مردان ښکلې نه دی یا پېښور ښکلی نه دی او یا کوهاټ او ډیره اسماعیل خان ښکلی نه دی یا سوات او ملکن ښکلی نه دی او یا چترال او دیر ښکلی نه دی یا تورغر او شانګله ښکلې نه ده او یا هریپور او هزاره ښکلې نه ده ګوره دا ټول ښکلي ځایونه دي ښه ټولې علاقې زموږ ډېرې ښکلې دي بنو لا ښکلې ده بنو ته خو بنو ګل وایي خو بني ګل به ښایسته کول غواړي که نه قسمت علي دا بني ګل به ښایسته کول غواړي اشتیاق خان مرزا ډېر به ښکلی کول غواړي کرک به ښکلی کول غواړي او که نه امیر ممتاز صاحب داسې مه کوه او تنګې به ښکلی کول غواړي مجیب الرحمانه او مای فیورټ د خیبر به ښکلی کول غواړي ښه مای فیورټ نه به تاسو پوه شوي یئ چې زه سید نواز خان یادوم سید نواز افریدی او سعدالله خانه ستاسو هغه څه ده ښکلی کلیم خو ډېر ښکلی دی شاهی ده که اوس نوم رانه غلطېږي خو به هر حال دا به نور ښکلی کول غواړي ښه دا سیند به هم ښکلی کول غواړي او حسین شاه زما ډېر ښکلی اشنا الله پاک دې ول صحتونه ورکړي د هغوی تختی سره ښکلی کلی و به نور ښکلی کول غواړي د امرودو باغونه به ورکې لګول غواړي او نور چې داسې علمګیر شاه د هریپور او نور ښکلي ملګري د پبو او صفدر لاله پبو به ښکلی کول غواړي ګینې بس بیا به دې خلک وزغلي نو بس دې ته ځان تیار کوي نو کپتان الیاس صاحب تاسو هم ځان تیار کړئ مقصود علي خو نه تیارېږي خو زما پروګرام په مینتونو ګوري نو ابوی پبو واړو خشته دي نشي نو بس دا پبو به خشته کول غواړي او ټول پاکستان به ښکلی کول غواړي ښه شکرګړ به ښکلی کوي چودھري نعمان ریاض او چودھري عبدالصبور چې کوم دی هغه به خپله علاقه ښکلی کوي او حسین عباس په حیدرآباد ښکلی کوي او نعیم بهی به کراچۍ ښکلی کوي او اجاز تاج ته به دا ځایونه ټول ښکلي کړو چې د ښکار ښکلي ځایونه ورته پیدا شي او لونخوړ به شاید خټک ښکلی کوي
او سهیل خان خټک بیا ښکلی کوي او داسې نور چې څومره ملګري جانزیب خانجی لاہور کو خوبصورت بنانا پڑے گا ٹھیک ہے او الله تاسو ټول خوشاله او آباد لره نور نمونه بیا نورو ویډیوګانې کې واخلم ښه خفه رانه نشئ السلام علیکم